د پوهنې ریاست له لوري د مدارسو لا پرمختګ او بهبود په مخه رابلل شوې ناسته کې د مدارسو مسؤلینو خپل ستونزې او غوښتنې له ریاست سره شریکې کړې څو په راتلونکي کې ورته د حل لار ولټول شي. په دغه ناسته کې د دیني مرکزونو په لا پرمختګ او بهبود هم خبرې وشوې. د همدې نظام د مشرانو نه زموږ غوښتنه خصوصا د معارف وزارت نه او خصوصا د خپل پوهنې ریاست نه جدي غوښتنه ده چې د همدې مدارسو ته بهترینه لویه توجه ورکوي، د علماو قدر وکوي، د دې علماو احترام وکوي، د دې علماو په وړاندې د تدریس په وړاندې چې څومره خنډونه دي هغه تر خپله وسه نه بلکې د وس نه زیاتې حل کوي چې د تسخیر او د تمیز پاتم انسان رضا کې ولګي خواب وي. اوس چې رشد علماو طلباو نه کي، اوس مدارس په مخ لوړ نه شي، اوس مونږ که علما یو کوي مونږ حکومت ته اوس توجه یې ته ونه کړو په تانو معنا باندې. د پوهنې ریاست مسؤلینو هم ویل چې له ناستې موخه د مدارسو مسؤلینو ستونزې او غوښتنې اورېدل دي څو دوی په راتلونکي کې ورته د حل لار پیدا کړې وي. دوی زیاته کړه راتلونکي کې پلان لري چې د شپږم ټولګي پورې د دیني او عصري علومو نصاب یو کړي. امارت اسلامي په پام کې لري چې آینده کې مدرسې او مکاتب تر شپږم صنف پورې دغه سره یو نصاب ته جوړ شي. د مدارس او مکاتب لپاره یو نصاب جوړ شي د شپږم صنف پورې. هغې نه وروسته بیا سره جدا کېږي که څوک عصریات غوره کوي او که څوک تعلیم اسلامي تعلیمات غوره کوي. او دا د بهبود یوه ذریعه هم ده ځکه چې دیني مدارسو کې باید عصري علومو ته توجه وشي، همدا قسم په اسلامي تعلیماتو ته توجه وشي. خوست کې دا مهال د پوهنې ریاست سره نږدې 466 دیني مدرسې ثبت دي چې د دیني زده کړو ترڅنګ پکې عصري علوم هم تدریس کیږي.